السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف د کرکټ نړیوالې شورا د مشرتابه سره لیدلی دی او په دې تړاو هیوادوالو ته بشپړه ډاډ ورکړی دی چې انشاءالله هر څه سم دی. میرویس اشرف لیکلی دی، له تېرې یوې اونۍ راهیسې په متحده عربي اماراتو کې په یاده موده کې مې د کرکټ نړیوالې شورا د مشرتابه استازو سربیره د بېلابېلو ناستو په ترڅ کې د یو شمېر هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره هم له نږدې لیده کاته وکړل او له ځینو سره مې هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. هغه زیاته کړې د دغو ناستو او ټلیفوني اړیکو په لړ کې مو د افغان لوبډلې په اړه د اسټرالیا بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړې. دغه راز مو له دوی سره د لوبلړیو یا سیریزونو د ترسروي په اړه هم بحثونه درلودل چې ډېر مثبت وه. نوموړي د اسټرالیا کرکټ بورډ د پریکړې په اړه ویلي دي، موږ یې هم په اړه د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل دریځ روښانه کړ او د دوی دغه کار مو خواشینونکی وباله. هغه مخکې لیکلي دي دغه راز مو په یادو ناستو کې د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د سیالۍ په ترسروي خبرې وکړې چې ډېرې مثبتې پایلې یې درلودې. انشاءالله په دې اړه به هم تاسو ته نوې زیري ولرو. دوی پوره ډاډ راکړ چې له موږ سره به په هره برخه کې ولاړ وي او د افغانانو کرکټ ورته ډېر اهمیت لري. میرویس اشرف د افغانانو د اندېښنو په باب وایي، په مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا د ناستې په تړاو باید ووایم چې دغه ناسته د تل او محمول په څیر هر کال په یاده میاشت کې ترسره کیږي چې ټول غړي لرونکي هیوادونه پکې ګډون لري. موږ د دغه ناستې لپاره هم بشپړه چمتو یو چې په ترڅ کې به د افغان کرکټ اړوند ټولې لاسته راوړنې او فعالیتونه ورسره شریک کړو چې موږ په دې برخه کې برلاسي یو. هغه زیاتوي، افغان کرکټ بورډ همیشه له ټولو بورډونو سره خپلواکي او غوره اړیکې ساتلې دي او دغه راز نور بورډونه هم له افغان کرکټ سره ډېرې ټینګې اړیکې لري او همیشه د افغان لوبغاړو او ادارې قدردانۍ او ستاینه کړې ده. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.